د رباني علماو ترور لوی مصیبت دی. د صلیبي یرغلګرو د کرایي کړیو ملعونو خبیثو او بې وجدانه مزدورو کړیو لخوا د رباني او حق علماو ترور له اسلام سره لویه دښمني او د مسلمانانو لپاره لوی مصیبت دی. دا څومره سخت جانان غم د زړه. ابي دردا رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د عالم مرګ یو داسې مصیبت دی چې جبران نه لري، یو داسې تشه ده چې پورووالی نه لري. هغه یو روښانه ستوری دی. د یوې قبیلې مرګ د عالم له مرګ څخه اسانه دی. شي دلته د هیلو وخت کې بیا شړم چینار شي دلته د هیلو وخت کې بیا شړم د هیلو وخت کې بیا شړم. عمر رضی الله عنه وایي د زرو عبادت کوونکو مرګ چې د شپې نفلي لمونځونه او د ورځې روژې نیسي د یو عالم چې په حلالو او حرامو باندې پوه وي له مرګ څخه اسانه دی. دا ځکه چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، خلکو ته حق بیانوي او په نیکو کارونو امر کوي او له بدو او ناوړو کارونو څخه یې منع کوي. که چیرې د دې کار لپاره هیڅوک هم نه وي نو لرې نه ده چې الله تعالی داسې عذاب نازل کړي چې دا ظالمان او فاسقانو سربیره نیکوکاران هم پکې تباه. په سر ولګېدم دا څومره سخت د جانان غم دا څومره سخت د جانان غم د هجر باد ما ځنګوي د یار هر یاد می ځوروي د هجر باد ما ځنګوي د یار هر یاد می ځوروي د یار هر یاد می ځوروي. هغه کسان چې رباني علما په شهادت رسوي دا د یهودو شاګردان دي چې هغوی به خپل پیغمبران په شهادت رسول. الله تعالی دغو کسانو ته د سخت عذاب خبرداری ورکړی دی او په خلکو کې هغه کسان وژني چې د انصاف کولو حکم کوي نو هغوی ته د سخت دردونکي عذاب زیری ورکړه. او څوک چې د الله تعالی د صالحو بندگانو سره دښمني کوي الله تعالی د داسې کسانو پر وړاندې د جنگ اعلان کړی دی نو یوازې د خپل زوال د شیبو او د الله تعالی د سختو نیولو انتظار کوي. جانان غم دا څومره سخت د جانان غم تصویر کی دم پسینا هیریږي نه یوه شیبه تصویر کی دم پسینا هیریږي نه یوه شیبه